په دې ویډیو کې تاسو ته د امازون ځنګل او د امازون د خطرناکو حیواناتو په اړه حیرانوونکي معلومات درکول کیږي. لومړی د امازون ځنګل په اړه غږیږو. د ویډیو په وروستیو کې د امازون د ژویو یا حیواناتو په اړه غږیږو چې د امازون په ځنګل کې شتون لري او خورا خطرناکه او لوی حیوانات دي. امازون د نړۍ تر ټولو ستر ځنګل دی چې 5.5 میلیونه کیلومتر مربع مساحت لري. د امازون ځنګل ډیری برخه په برازیل کې ده، یعنی دا ځنګل 80% برازیل کې او نورو څو هیوادونو کې پروت دی چې د بریټانیا 23 برابره لوی دی. شاید تاسو بریټانیا ونه پیژنئ چې بریټانیا څومره لویه ده. راځئ افغانستان ته وړو. د امازون ځنګل د افغانستان په پرتله 7 ځله لوی دی. کوم اکسیجن چې موږ تنفس کوو 60% د همدې امازون ځنګل دی. په کال کې یوه اونۍ شاید داسې وي چې دلته باران نه کیږي. دلته داسې بوټي ګلان او حیوانات شته چې نور نړۍ کې نه پیدا کیږي. دلته تر اوسه 40,000 ډوله بوټي، 1100 ډوله الوتونکي، 2200 قسمه ماهیان، 429 ډوله ژوي، 380 ډوله پر ځمکه ښویېدونکي ژوي، 2.5 میلیونه قسمه خزنده کشف شوي. په دې ځنګل کې خورا لوی ماران شتون لري چې تر ټولو لوی ماران یې د گرین اناکونډا په نامه دي. گرین اناکونډا خطرناک ماران دي چې 9 متره اوږده او 250 کیلو وزن لري. د دې ځنګل پاچاهان همدا لوی ماران دي. که څه هم د همدې لوی مار او د نورو حیرانونکو او خطرناکو ژویو په اړه د ویډیو په دویمه مرحله کې خبرې کوو. د امازون ځنګل د نړۍ تر ټولو لوی ځنګل دی چې 350 بیلیونه ونې لري. که موږ همدا ونې د نړۍ په انسانانو باندې وویشو، هر انسان ته به 250 ونې ورسیږي. د امازون سیمه 2 برخې لري، یوه د امازون سیند، دوه د امازون ځنګل. د امازون ځنګل د نړۍ په 9 هیوادونو کې غځېدلی چې تر ټولو ډیره برخه یې په برازیل هیواد کې راځي. د ځمکې 60% اکسیجن یوازې د امازون ځنګل ونې او بوټي تولیدوي. د نړۍ 40% څاروي، مرغان او حشرات د امازون په ځنګل کې موندل کیږي. دلته له 400 څخه ډیر ځنګلي قبایل میشت دي چې نفوس یې 45 لکه زیاتو کم اټکل شوی. دغه خلک د 21مې پیړۍ په دې پرمختللي دور کې هم په هماغه ځنګلي سټایلونو کې ژوند تیروي. د دې ځنګل ځینې سیمې دومره ګڼې دي چې لمر ورته نشي رسیدای او په ورځ کې هم د شپې غوندې تیاره وي. په امازون ځنګل کې داسې حشرې هم شتون لري چې په یو ټک سره یو انسان له منځه وړي. د امازون سیند د اوبو له حسابه په نړۍ کې تر ټولو لوی سیند دی چې 7,000 کیلومتره اوږدوالی لري. د امازون په سیند کې تر 10,000 ډوله کبان ژوند کوي. د امازون په ځنګلونو کې شاوخوا 80% حیوانات اوس هم بې نومه پاتې دي، یعنی 40% حیوانات پیژندل شوي او 80% حیوانات لا پیژندل شوي نه دي. دلته شاوخوا 10,000 ډوله میوې موندل کیږي. بیولوژیستان تر دې دمه یوازې د ځنګل 10% برخو ته رسیدلی دي. که تاسو د امازون په ځنګلونو کې ښکته شئ او سخت باران شروع شي، نو د لوړو او ګڼو ونو له امله تقریبا 12 دقیقو پورې تر تاسو د باران اوبه نشي در رسیدلی. تر اوسه پورې انسانانو د دې ځنګل یوازې 8% برخې ته سفر کړی او پاتې 92% برخو ته تر اوسه د انسانانو لاسرسی نشته، ځکه چې په دې ساحو کې داسې خطرناک حشرات او حیوانات ژوند کوي چې هغو سیمو ته د انسانانو ورتګ ناشونی کوي. په دې ځنګل کې تر اوسه پورې شاوخوا 8,000 کسانو د بیلابیلو عواملو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې ځنګل کې د 14,000 مختلفو نوعو ونو څخه 350 میلیارده ونو دا ځنګل پوښلی دی. په دې ځنګل کې په اوسط ډول د کال 220 ورځې باران وي، نو ځکه ورته باراني ځنګل یا رین فورست هم وایي. د یوې څېړنې له مخې په دې ځنګل کې د باران څاڅکي د 10 نه تر 12 دقیقو د ځمکې تل ته نشي رسیدلی. د امازون سیند یا امازون رایور چې د نړۍ دوهم لوی سیند دی
د 7000 کیلومتره په اوږدوالي د دې ځنګل په اوږدو کې بهیږي. امازون ځنګل د نړۍ یو له خورا بډایه او خورا متنوع اکوسیستمونو څخه دی. د 40,000 ډوله څخه زیاتو نباتاتو، 3,000 ډوله ماهیانو، 1,300 ډوله الوتکو، 430 ډوله ټی لرونکي حیواناتو او 2.5 میلیونه مختلفو ډولو حشراتو کور دی. د امازون په ځنګلونو کې تر 400 پورې بیلابېلې قبیلې ژوند کوي چې ځینې لا تر اوسه د نړۍ له پرمختګونو څخه جلا دي. دلته اوس د امازون 10 ډارونکي ژوي یا حیوانات درپېژنو. اناکونډای دغه خطرناک حیوان له 9 متره زیات اوږدوالی لري او وزن یې 230 کیلوګرامه دی. اناکونډای د نړۍ تر ټولو ستر مار دی چې د امازون په لویو ځنګلونو کې ژوند کوي. دا مار تر بل هر یو زیات سرعت لري او په اوبو کې هم په اسانۍ سره حرکت کولای شي. دا مار یوازې هغه وخت په انسانانو حمله کوي کله چې زیات وږی وي. پیرانا زیاتره انسانان په دې نظر دي چې پیرانا یو تهاجمي کب دی، خو داسې نه ده. پیرانا زیاتره وخت د اوبو په منځ کې ښکار کوي، خو کله ډېرې لوږې سره مخ شي بیا نو په نږدې انسانانو هم برید کوي. پیرانا نشي کولای یو مکمل انسان وخوري، خو دومره کولای شي چې د بدن یوه برخه درنه بیله کړي. برازیلي غڼې یا تارکشې. برازیلي تارکشې 8 ډولونه لري چې دا ټول یې یوازې په امازون ځنګل کې موندل شوي دي. غڼې یا تارکشې په نوره نړۍ کې هم بیلابیل خطرناک او ډارونکي ډولونه لري چې د قوي زهرو په لرلو سره کولای شي انسان د مرګ تر پولې ورسوي. امازوني سرپښی. امازوني سرپښی تر 10 سانتي مترو پورې اوږدوالی لري او په شکلي لحاظ ډیر ډارونکي دي. دا موجود موږکان، کوچني سمسارې، مرغان او حشرې خوري. که څه هم د انسان د خوړلو توان نه لري، خو دومره هرومرو کولای شي چې سم مو وچیچي. د زرپېښې چیچل د تبې، لړزې او سخت درد لامل کیدای شي. میږی. تاسو به حتما میږیان لیدلی وي، خو که تاسو فکر کوئ چې میږیان بې ضرره موجودات دي نو هرومرو د امازون له خطرناکو میږیانو څخه ناخبره یاست، ځکه په امازون کې زهري میږیان هم شته. د هغوی چیچل نه یوازې دا چې سخت درد لري، بلکې کولای شي د بدن ځینې غړي مو هم د لنډ وخت لپاره فلج کړي. تورکمن. تورکمن د ځمکې په سر تر ټولو لویه او ډارونکې تمساح ده. دا موجودات د کبانو خوړلو ته لومړیتوب ورکوي، خو که چیرته له ډېرې لوږې سره مخ شي نو بیا د لویو حیواناتو غارونو ته ځي او خوري یې. برقي مارماهي. برقي مارماهي د ځمکې په سر تر ټولو جالب ژوندی موجود دی چې کولای شي په زیاته اندازه برق تولید کړي. دا حیوان د دې وړتیا لري چې ډیره قوي انرژي تولید کړي چې د دې انرژۍ په مټ لومړی یو انسان یا کوم بل حیوان فلج کوي او بیا یې خوري. زهر لرونکي چرموښکۍ. زهر لرونکي چرموښکۍ ډیر ښایسته شکل او په بیلابیلو رنګونو کې پیدا کیږي. شکلاً بې خطره معلومیږي، خو دغه چرموښکۍ د خپل پوستکي په وسیله داسې خطرناکه مواد تولیدوي چې په یو ځل لاس ور وړلو سره کولای شي تاسو په بیلابیلو خطرناکو ناروغیو اخته کړي. هارپي عقاب د نړۍ له تر ټولو قوي ښکاري مرغانو څخه دی. دوی د بیزوګانو او نورو حیواناتو ښکار کوي او د دوی لوی قدرت د دوی په غټو پنجو کې دی. جاګوار د امازون ځنګل تر ټولو ځواکمن پیشوګانې دي. دا قوي ښکاري دي او په غټو حیواناتو لکه ټیپر، کایمن او حتی نورو پیشوګانو برید کوي. که دا معلومات مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي نو یو لایک ورکړئ. د الله په امان.